د پاکستان نوي حکومت ته د طالبانو مشوره او خبرداری وایي خپل امنیت ټینګ کړئ، موږ ما ملامتوئ. دا چې نور څه ویلي نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومت غوښتي چې له افغانستان سره خپلو دوه اړخیزو اړیکو او ګټو ته لا ډیر پام وکړي او پاکستان کې له افغان کډوالو سره قانوني او اصولي چلند وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد افغانستان له رادیو تلویزیون سره یوه مرکه کې دا څرګندونې وروسته تر هغه کړي چې د پاکستان د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري د دغه هیواد د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره شوی دی. ذبیح الله مجاهد وایي پاکستان ته پکار ده چې لومړی د خپل امنیت د خوندي کولو لپاره لاس په کار شي، د افغانستان د حکومت او ملامتولو لاس واخلي، ځکه اسلامي امارت د نورو هیوادونو د امنیت ټینګولو مسؤل نه دی. د دې غوښتونکي یو چې پاکستان کې نوی حکومت خپل نظم، امنیت او د پاکستان نور مسلو ته ښه رسېدنه وکړای شي او زموږ هیله هم له نوي حکومت دا ده چې د افغانستان په اړه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته پام وکړي. د طالبانو د دغه بیان پر نوي پاکستاني حکومت غږ کړی چې له افغان کډوالو سره د جبر او اکراه له تګلارې ډډه وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصاد پسې وغوړېږي او د تګ راتګ اسانتیاوې ډېرې شي. ذبیح الله مجاهد په دغه څرګندونو کې ویلي افغانستان له پاکستان سره په ډیپلوماتیکو او اقتصادي برخو د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په تیر څه باندې یو کال کې د طالبانو حکومت او پاکستاني حکومت ترمنځ اړیکې ځینې وخت د ترنګلتیا حد ته رسېدلي چې له کابله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ پر مخ د تورخم او سپین بولدک دروازې تړل شوې وي او ځینې وخت خبره د میاشتې تر کش کولو هم رسېدلې ده. تورخم په ډیورنډ کرښه د خلکو اوښتو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت یوه مهمه لار بلل کیږي چې په تړل کېدو سره تر ټولو لوی زیان سوداګرو او عامو خلکو ته اوړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.